أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا ووسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما بیگا تاسو ته دغه مسله بیانیدله سوس یو وبدي هغه کې پاکو سیزونو نه یو سیز ملاو شو اور هغه سره د اوبو درې اوصاف دي خوند رنگ بوی یو وصف ور سره بدل شو نو اوس آیا دغه اوبو سره به او دس کوي او کا تیمم بکوي دا مسله وه نو بیا دی کې زمونږ د احناف مسلک داو سنا دغه اوبه مطلق اوبه دي سه یو پاک سیز ملاو شي اور د درو اوصافونه صرف یو وصف بدل شي نو دغه اوبو سره به اودس کولی شي تیمم طرف ته به ضرورت نشي کولی شوافیو مسلک دی کې داو دغه وخت کې تیمم به کولی شي دغه اوبو سره اودس کول جایز نه دي زمون احنافو د پر دلیل داو چې قرآن مجید دغه آیت مبارکه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا کچرته تاسو نمومو اوبه نو دلته کې ماءن اوبه رغلی دي ماءن مطلق رغلی دی یعنی مطلق اوبه مطلق اوبه یای چاته تعریفی درته بیان شوی چې مطلق هغه اوبه دي چې فوراً هغه طرف ته ذهن منتقل شي اور بل هغه باندې نوم د اوبو اخستل شي نو دې ته مطلق اوبه یای نو لہذا دغه اوبه چې یو پاک سیز ملاو شوی دی لکه مثلا زعفران دی یا صابون دی یا اشنان دی وخه نو او یاندرنګي خاوري ورسره ملاو شوی دی شګه ورسره ملاو شوی دی خو پاکه دی نو دغه صورت کې هم د مطلق اوبونه وتلی نه دی اوبه ورته اوس هم یلی شي نو لہذا دی سره به اودس کولی شي تیمم طرف ته به نشي تللی شوافیو د پر دلیل هغه قیاس دی چې هغه د قیاس کوي چې دغه معنی مراد هغه مادي چې هغه په صفت منزل من السما موجودی وي یعنی هغه اوبه باقی وي برقراری وي په صفت منزل من السما اوبه باندې اور دلیل هغه د پر دغه قیاس ته چې هغه قیاس کوي وانزلنا من السماء ماء طهورا چې الله فرمایي چې مونږه نازلې کړي دي اسمان نه اوبه طهورا پاکونکي نو اوس معلومه ایس دینه داشوا چې هغه اوبه پاکونکي وي چې هغه په صفت منزل من السماوي د منزل من السما اوبو صفت څه شه دی چې هغه خوان رنگ بوی هغه اوختله نوي بدل شوه نوي نو لہذا دغه ځکه ما ان مراد به هم دغه اوبوي چې هغه په صفت منزل من السما اوبو برقراری دا هغه د پر دلیل شو قیاس اوس د هغه د دلیل نه جواب دا دی چې دا کو کتاب الله مطلق رغله دی اور ته دا مقید کئ په قیاس سره نو قیاس سره مطلق ته کتاب الله مقید کول دا جائز ندی بیا اعتراض وشو څه خطا سو
دغه یایو چیرا ماء الزعفران، ماء الصابون، ماء الاشنان دی سره او دس کول دا جائز دی او دا مطلق اوبدی. نو بیا خو پکار داده چه ماء الورد، ماء المرق، ماء الشجر، ماء الورق دغه اوبو سره هم د او دس کول دا جائز شي. صحیح ولا ځکه چې ماء الزعفران دا تاسو مطلقی غنو، نو ماء الورد دا هم مطلقی اوبو وغنو. صحیح ولا اردواړو کې اضافت رغله ده چې هغه مطلق اوبو نه ندی وتلی ماء الزعفران، نو اندرنګ بیا ماء الورد هم ندی وتلی. حالانکه تاسو په نسبت باندې ماء الورد د ګلاب اوبو سره او دس کول جائز نه دی. دغه اعتراض وشو، نو زمونږ د احنافو د طرف نه ورته جواب وشو سګورا ماء الزعفران دغه دسی اوبدی چې دا مونږه مطلقی غنو. مطلق اوبو تعریف څه شی دی چې فوراً هغه طرف ته ذهن لاړ شي. نو اوس ګوره ما یو طالب ته ویلو چیرې ما ته اوبه راوړه، نو هغه ما ته د زعفرانو اوبه راوړې، نو هغه ته نافرمانه نه نشي یلی، غلطي کوونکي نه نشي یلی چې تا غلطي وکړه. مولي صاحب او دس کوونه دی او تا ورته د زعفرانو اوبه راوړلې، یاره بالکل تا غلطي نه دی کړې، صحیح ده کړی، دا هم اوبه دي. صحیح شوله. نو دغه مطلقی اوبه دي. نو اوس ماء الورد ګلاب اوبه ما ته ویلو چې یاره ما ته اوبه راوړه او ما ته د ګلاب اوبه راوړې، نو دا تا صحیح راوړې غلطي ده وکړه. اندرنګ تا ما ته شوروا راوړه، دا تا غلطي وکړه، صحیح ده راوړې غلطي ده وکړه. نو اوس بیا دی کې اقسام اضافت په وکې چې دی سره د مونږه مدعا خوا واضح کیږي چې اضافت په دوا قسمه باندې دی، یو اضافت تقیید او یو اضافت تعریف. اضافت تقیید دی ته یای چې هغه کې د مضاف حقیقت بدل شي، هغه کې د مضاف حقیقت بدل شي. اور اضافت تعریف دی ته یای چې هغه کې د مضاف حقیقت بدل نشي، هغه صرف پہچان د پروي. لکه هغه د پر ګوره مثال خارجي یو بل مثال څخه خبره درته واضح شي، لکه غلام زید، غلام زید. اوس غلام زیدین، زید کا غلام، دی سره د هغه غلام حقیقت بدل شوی دی نه، بلکې صرف د هغه پہچان شوی دی. غلام خو هسي هم هغه غلام دی، او دغه اضافت سره د هغه پہچان وشو چې دا د زید ولا غلام دی. پوه شوې؟ اوس راشه ماء الورد ته. ماء الورد دی سره د دی اوبو پہچان شوی دی، او که دغه اوبو ته دغه ورد نه وجود میلاو دی اور دغه مضاف څخه کم دی، د دی حقیقت بالکل بدل شوی دی اضافت د واجنه. ماء الورد د ګلاب اوبه، یعنی دغه اوبه نه دی بلکې دی حقیقت دغه مضاف الیه وجنه بدل شوی دی. دا د ګلاب ولا رستی رس، دا د ګلاب ولا رستی نیچوڑی دی. صحیح ولا. اور ما د تبل تعریف د اضافت تقیید اور اضافت تعریف کړو څه به الفاظ دیگر ته بداوی څه اضافت تقیید دی ته یای څه مضاف تا وجود ملاوی مضاف الینا، مضاف تا وجود ملاوی چانا مضاف الینا، یعنی مخکې د مضاف ولا اړو ساره وجود نو، مخکې مضاف ساره پیدا شوی وونه، دا څه پیدا شوی دی د وجه د مضاف الینا. لکه ماء الورد د ګلاب اوبه مخکې وي نه، څه کله ګلاب تا نیچوړ کړلو نو هغه نه دغه اوبه راووتلې. اندرنګې ماء الشجر د ونې اوبه مخکې د ساره وي نه، تا ونه نیچوړ که هغه نه دغه اوبه راووتلې. ماء الورق
د پاڼو اوبه دغه پاڼې ته نیچوړ کړلې جوسر د کړلې هغه نه دغه اوبه راووتلې پوه شئ په خبرې اندرنګې بیا شروع ته راشه ماء الباقله د کورخو اوبه نو اوس دغه کورخې ته اوخ وټولې هغه نه دغه شوروا جوړه شوله اوس ما ته ویلو ما ته اوبه راوړه تا ما ته د کورخو د چولو اوبه راوړې نو دا غلطي ده وکه صحیح ده وکړو هغه ته ګوره اوس اوبو نه چوک نه یي څه ورته یي شوروا نه ورته یي شوروا نو دا اضافت تقیید دی اضافت تعریف څه دا مضاف مضاف الیه نه پیدا و نوي دغه مضاف ته مضاف الیه وجود نوي ورکړي لکه اوس ګوره ماء الزعفران اوس دغه اوبو ته زعفرانو وجود ورکړي دي اندرنګ ماء الصابون صابون ولا اوبه نو دي ته صابون وجود ورکړي دي اندرنګ ماء الاشنام د وخو ولا اوبه دي ته وخو وجود ورکړي دي ګوره دغه مسله پیخیږي ته یو ځای ته لاړلې یره څه ما ته اوبه راوړه او دس کوم نو الته نوري اوبه ساره شتانه خو یو تعویزګر ماما ناسته هغه لوټې کې اوبه جوړې کړې دي زعفرانو تعویزونو د پاره نو هغه د نر بچي هغه لوټا وچاته کا چاله دي سره باو دس وکینو نو بس دې څه راوړلې صرف رنگ بدل دی یا صرف بوی بدل دی یا صرف ذائقه بدل دی نو بالکل تور سره او دس کول شي صحیح شولا اندرنګ د سبانه ولا وبدي نو سبانه ولا وبید تراوړي صابون خدا دې طریقت اور سیلان دا ور سره یاد ساتو چې اوس مثلا دومره زعفران ورکیوي طریقت اور سیلانی ختم شوی نریواله اور بیا بیدل دا د اوبو یو خپل ذاتی صفت دی چې اوبه نری دي اور اوبه بهیږي خدغه صفت ورنوتله او کنه بیا خو نشته صحیح شو دی صفت بنی اوبه برقراری دی حق د بعد دغه درو اوصاف ته وګوري نو اوس کا چرته دومره زعفرانو چې بالکل هغه پندې وی بهیدل نه یا دومره صابون ورکې دي چې هغه بالکل پندې شي وی مایاوي نو بیا خو نه کیږي ورسره خدا دې چې صابون ورکې ملاو شوی دی یا رنگ بدل شوی دی یا صرف خوند بدل شوی دی یا صرف بوی بدل شوی دی نو به تور سره او دس کول شي او دې سره خو یخ او دس کول شي ځکه او دس مقصد څه شه دی صفائی کول نو ته صابون نور کې چولې نو بس بیا نور د خدای نه څه غواړي بیا خو به د خاصه پاسو تراکی نو بهرحال نو دا ګوره دا اعتراض وشو اور بیا د موږ د طرف نه جواب اور د اضافت ول اقسام ورته بیان بیا هغه د طرف نه اعتراض داو څه کله دغه فإن لم تجدوا ماء دینه مطلق او بغانه نو بیا خو مطلق او بو کې لکه څنګه ماء طاهر دی نو اندرنګ ماء النجس هم دی ناپاکی اوبه دا هم مطلقی اوبه دی کنه یره اوبه راوړه ناپاک اوبو باندې هم د اوبو اطلاق کیږي کنه نو بیا خو پکار داري چې هغه باندې د او دس جایز شي حالانکه تاسو پنيز باندې هغه کې او د هغه باندې او دس کول جایز نه دي نو زمونږ د طرف نه ورته جواب داده چې اصل کې د او دس مقصد څه شه دی پاکی حاصله ول دي ولکن یریدو لیطهرکم چې الله اراده لري چې تاسو پاک کی نو اوس دغه پاکی به طاهر او بو سره حاصلېږي نجس او بو سره خطا نور گند کوي کنه دغه مقصد څه شي سره حاصلېږي ماء طاهر سره نو معلومه دا شوا فإن لم تجدوا ما ان مطلق او به مرادی خو مطلق طاهر او به نجس نه او بیا اخر کې یو جزوی مسله وا چې جزوی مسله مونږ ته دینه معلومه شو چې ولکن یرید لیطهرکم چې الله تعالی دی او د سره اراده د پاکوالی دی نو معلومه دا شو چې یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم چې یو سړی منځ ته ودریدو اراده کوي نو هغه ته حکم دی چې او دس وکا نو اوس هر ځلی به دا او دس کوي بلکې دی آیت مبارکانه مونږ ته معلومه شو چې نه هر ځلی به او دس نه کوي چې کله دا ناپاک وي ځکه الله تعالی پاکول غواړي کنه او دس سره نو چې کله الله تعالی او دس سره پاکول غواړي چې کله دا یو ځلی پاک دی نو پاکی د بعد پاکی حاصلول دا خو محاله خبره دی صحیح دا خو محاله دی پاکی خو الله حاصله کا چې کله ته ناپاک وي
نو معلومه دا شوا چې هر ځالي او دس کول دا فرض واجب نه دی. خطیب بیا هم کوي نو دا خو بیا ثواب دی، خدا دې فرض واجب در باندې نه دی. فرض واجب د پر شرط څه شی دی؟ ناپاکواله، حدث دی. صحیح شو چې کله ته ناپاکوي وشوله. اوس عبارت ترجمه ګورو. وعلى هذا قلنا بنا بردی باندې مونږ یو یجوز التوزع څه جائز دی او دس کول بما الزعفران په اوبو د زعفرانو سره وبكل ماء اور په هر هغه اوبو سره خالت وهو څه خلط شوی دی هغه سره شیء طاهر یو شی دسی شی څه هغه طاهر وی پاک وی. ګوره کوزه تناقض لیکلی کالصابون والاشنان والتراب والرمل. فغیر پس بدل کی دغه شیء طاهر پس ناقض لیکلی ذالک الشیء الطاهر څه شی بدل کی احد اوصافه یو دغه اوبو اوصافنا څه هغه درې اوصاف دي څه شی خوان رنگ بوی. لأن شرط المسیر زکات شرط رجوع الى التیمم اغه تیمم طرف ته نو د واجنا شرط رجوع کولو تیمم طرف ته عدم مطلق الماء. عدم معنا نہ ہونا، څه معنا دی؟ نہ ہونا، مطلق پانی کا نہ ہونا دا شرط دی. صحیح شو؟ دا شرط د پاره د رجوع الى التیمم دی. وهذا او دغه اوبس کمی دی قد بقیا تحقیق سرا باقی دی دا ماء مطلقا ماء مطلق دا باقی دی کنه دغه اوب ماء مطلق دی دا باقی پاتی دی. فإن قید الاضافه بس بشکه هغه قید اضافت. ګوره اوس دا هغه اعتراض طرف ته اشاره کوي ها صحابو د طرف نه اعتراض وشو چې بیا خو ماء الورد باندې هم او دس کول جایز دي څه ته ماء الزعفران باندې. نو ګوره دغه ماء الزعفران د اضافت ته خو فإن قید الاضافه بس بشکه قید اضافت کوم دی ما ازالا نزل کوي عنه دغه اوبونا اسم الماء څه شي نزایل کوي هغه نوم د اوبو نه ختمي دغه قید اضافت څخه هغه ماء الزعفران اندرنګ ماء الصابون بلکې څه کوي بل قرره بلکې پختہ کر دیتا ہے اس کو یعنی اسم الماء دغه اسم الماء څخه کم دی دا خو نور هم ور سره پخی. صحیح شو لکه ماء الزعفران ته وي دا خو تا نور هم پخی کی یقینا دا وبدي. فیدخلو تو لہذا داخل ہوگا یہ ماء الزعفران داخل ہوگا تحت حکم مطلق الماء مطلق ماء کی حکم کے تحت. دغه ماء الزعفران نو دا به داخليږي د مطلق اوبو د حکم د لاندې. وکانا شرط بقائه على صفة المنزل من السماء نو ویب دغه شرط دا اوس هغه شوافیو څه کم مسلک ته سیرا هغه یی څه فإن لم تجدوا ماء دا هغه ما مراد دی څه هغه برقراری وي په صفت منزل من السما. نو اوس هغه جواب کوي ها څه ګوره وی به دغه شرط کول د باقی پتی کولو د اوبو على صفت المنزل په صفت منزل من السما باندې قیدا لهذا المطلق نو وی به دا قید کول د دغه مطلق یعنی دا مقید کول د مطلق دی. قرآن مجید کې الله تعالی مطلق ذکر کړی دی او تی مقید کړي نو دا خو مقید کول شو دا نسخه دی او نسخه د کتاب الله قیاس سره خبر واحد سره جائزه نه دی. وبه اور پدی سرا یعنی کم څه مونږ ذکر کو کنه یخرج ای یعلم و یعرف پیژندل شي دي سرا څه شي حکم ماء الزعفران حکم د ماء الزعفران والصابون والاشنان وامثاله دغه حکم ور سره پیژندل شي. وخرج عن هذه القضيه الماء او دي سرا هغه اعتراض د هغو د طرف نه څخه بیا ماء النجس
دا هم مطلقی اوبدی دي سرم او دس کول جایز دی اعتراض شی وکنه دا هغه جواب کوي ها وخرج اوتل عن هذه القضيه دغه حکمنا الماء النجس اغا اوب نجس بقوله تعالى دکم قول سرا د الله تعالی اوتل ولكن يريد ليطهركم دا اوتل په قول د الله تعالی سره څنګه ولکن یرید لیطهرکم دی اور والنجس اور نجسی اوبت څخه کمی دی لا یفید الطهارت دا فائدہ نور کوي د طهارت صحیح شو دا افاده د طهارت ولا نه کوي حاجی او بیا اخر کې جزوی مسله بیان شیوا هغه طرف ته اشاره کوي وبهذه الاشاره اور په دغه اشاره سره یعنی بإشارة هذا النص وهو قوله تعالى ولكن يريد ليطهركم څکمو کنه دی سره دی اشاره سره علما جان لیا گیا معلوم شوا ان الحدث بشک حدث ناپاکی شرط دا شرط لوجوب الوضوء د پاره د وجوب د او د فإن تحصيل الطهارة بس بشک حاصل ول د طهارت څخه کم دی بدون وجود الحدث بغیر د موجودی دلو د بی او د سینا محال د څه شه دی محال دی عربی کې څټکه پړويږي مرقات په ویر مکړه خیاد مده محال څه شه پړويږي عربی کې محال اور اردو کې محال دا محال دی محال څه معنا ناممکن دی صحیح وشولا قال ابو حنیفه رحمه الله تعالی رضی الله تعالی عنہ المظاهر اذا جامع امراته في خلال الاطعام حاجی دغه مسالې کې هم اجمالا اشارات ولیکو اول ولیکو آیت د آیت معنی خدا آیتونه وګد دي تاسو ماشاءالله ټول به حافظانو څوک در کې غیر حافظ شته تاسو دوا غیر حافظان ته غیر حافظ ولی ها نو دا آیتونه سوره مجادله آیتونه دي والذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنا غلط شو والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع منكم طولا فإن لم يستطع غلط شيء فمن لم يجد فصيام شهرين متتازو ټول لکه ما په شانت رمضان ولا پیزان په خا پیزان سبا نشته لك فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا حاجی دغه آیت دی والذین یظاهرون منکم من نسائهم هغه خلق څخه غو زهار وکي حاجی اجمالا اشارات اول ولیکو آیت دغه آیت د سوره مجادله اشاره ور سره ولیکو بیا دویم د زهار تعریف اور بیا د زهار ولا حکم زهار اور بیا ور سره ولی کو کفاره زهار اور بیا ور سره ولی کو صورت مسئلہ بیا ولی کو مسالک مذاہب بیا ولی کو دلیل احناف بیا ولی کو دلیل شوافع بیا ولی کو جواب از جانب احناف بس دا سبق دی آیت بیا تعریف زہار بیا حکم زہار
بیا کفاره زہار، بیا صورت مسئلہ، اور بیا مسالک مذاہب، دلیل احناف، دلیل شوافع، اور بیا جواب از طرف احناف. تاسو به ته سبق د دې خاتمه خو او به دې کې ډېر خبرې خاجي. آیت معنا څه شه دي؟ والذین یظاهرون، هغه خلق چې زهار وکي، والذین یظاهرون منکم، د تاسو نه، من دغه قران ته سره نشته ها ودرې بس مار خلا موبایل کې براواړو. حاجی والذین یظاهرون، هغه خلق چې زهار وکي، من نسائهم، خپل بیبیانو سره، ثم يعودون، بیا دوی ورسی ورته، یعنی اعاده کوي، واپس کیږي، لما د هغه نه قالو چې دوی کم قول کړی دی، فتحریر رقبه، نو ازدول د رقبی دی، من قبل ان مخکې د دینه، یتماسا، چې دوی جما وکي، ذالکم دغه توعظون به، تاسو ته نصیحت کول شي په دی باندې، والله بما تعملون خبیر. فمن لم یجد، پس هغه څوک چې نمومي دغه غلام، فصيام شهرین، پس روزي دوی میاشتې دي، متتابعین پر لپسې، من قبل ان یتماسا، مخکې د دینه چې دوی جما وکي. فمن لم یستطع، پس خیو سړی استطاعت نمومي، طاقت نلري د دغه روزو ستلو، فاطعام 60 مسکینا، نو بیا خورول د روټې دی 60 مسکینانو ته. صحیح، دا آیت معنا شوا. اوس تعریف زهار ولیکو، تعریف زر زر بلیکو. خواہ ایک شخص اپنی بیوی کو تشبیہ دے، ایک شخص اپنی بیوی کو تشبیہ دے، محرمات ابدیہ کے. تو ولی لکل نہ کہیں ندر سی لکل ناکن اگر نولی لکی اگر خدای ما کخا دغاشی بیا بچ سکے پلا لکل کوا لکل نشی کوئی پلا لکل کوا کنو تو لکل که ایتان دسی ناس دے. خاجی ایک شخص اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ کے کسی ایسے عضووں کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا حرام ہے، محرمات ابدیہ کے کسی ایسے عضو کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا حرام ہے. تشبیہ دیتا کہ مونگا سار کے وہ لکھا ایک شخص تشبیہ دے اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ کے کسی ایسے عضو کے ساتھ جس کی طرف دیکھنا حرام ہے، جیسے انت علیہ کظہر امی، انت علیہ کظہر امی، یعنی تب مما باندے د مور شا پشانتی. محرمات ابدیہ یعنی هغه محرم خزی چې هغه همیشه د پر حرام وي، د دی ول دسه عضو سره تشبیه ورکول چې هغه عضو ته قتل د حرام دي، دسه عضو سره تشبیه ورکول خپل بیبی ته لکه انت علیہ کظهر امی. دا تعریف زہار. دویم ورپسې حکم زہار ولی کو زہار کے ساتھ بیوی حرام ہو جاتی ہے، زہار کے ساتھ بیوی حرام ہو جاتی ہے اس وقت تک کہ جب تک کفارہ ادا نہ کیا جائے، اس وقت تک کہ جب تک کفارہ ادا نہ کیا جائے. زہار کے ساتھ
बीवी हराम हो जाती है उस वक्त तक जब तक कफारा अदा न किया जाए. صحیح شوا د حکم زهار لاندې خبرې دي آسه وته خپکیږو. ها بل خبره کفاره زهار. کفاره زهار 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے. اگر غلام کی طاقت نہ ہو یا غلام نہ ملتا ہو, اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو یا غلام نہ ملتا ہو تو پھر 60 روزے رکھنے ہیں. تو پھر 60 روزے رکھنے ہیں. اگر 60 روزوں یاد سے ولی اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو, اگر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. نو دا 3 کفاری دی خو ترتیب وار دی. اول بته غلام آزادای. غلام وست نشتا او یا نن سبا لکه غلامان ملویږي نه نو بد بیا څه شي دي 80 روزي دي. اوس ته 80 روزي ساتل نشي بیماری د واجینا نو اور بیا دغه پیدر پیسې تلوي نو سار دی رسول نشي بیا د نڅ ګول کیږي د شروع جو د بعد شلو روزو د بعد نو دا خو یا غبال شو اندروغ مر بروجي ستي هغه ته بسترګي غړې نو لہذا بس بیا ته طاقت نشته نو لہذا بیش پیته مسکینانو ته روټه ورکول دي. دا کفاره د زهار شو. خاجي اوس صورت مساله. صورت مساله دا دی څه اوس یو سړی دی هغه خپل خدي سره زهار کړی دی. هغه اوس خزی ته واپس تلل غواړي نو دغه کفاره به ورکوي. نو لہذا دغه کفاره اطعام المسکین سره ولکول غواړي. نو آیا دغه د پاره من قبل ان یتماسا قید ور د پاره شرط او که شرط نه دی. یعنی صورت مساله بداشي چې یو سړی دی هغه دغه کفاره د زهار ورکول غواړي اور څه شي سره ورکوي اطعام المساکین سره ورکول غواړي. نو آیا د پاره دغه کفاره ورکول من قبل ان یتماسا ضروری دی او کمنس کې دین دغه جما وشولا د دې لپاره جایز دی او کا جایز نه دی. پوه شو په مسئله دا صورت مساله دی. دی کې احناف مسلک داده څه اوس یو سړی دی کې من قبل ان یتماسا قید نشتا. دی کې من قبل ان یتماسا قید نشتا څه مخکې د جمانا دغه شپېتو واړو مسکینانو ته روټه ورکول دا ضروری دی. اوس یو سړی دی هغه 150 مسکینانو ته روټه ورکړلا یی 40 ته ورکړلا یی 500 ته ورکړلا خود دغه ځکه دغه سړی صبر نشونو هغه ورته مخ مخ ته ډینجیدا نو بس غریب نه ګول وشه کنه او شپېتو مسکینانو ته یا روټه نه دی ورکړي. نو اوس 500 مسکینانو ته ورکړي دی هغه د بعد دغه کار ورنوشه. نو آیا اوس په 10 سار دوباره اطعام شروع کړي خچرته د 500 ته وشو لسو ته د نور وکی نو احناف فرمایي چې سار دوباره ضرورت نشته. سار دوباره ضرورت نشته. شوافی او حضرات مسلک داده څنا دا به اوس سار دوباره بیا شروع کړي. دا به سار دوباره بیا شروع کړي. من قبل ان یتماسا قید ضروری دی. من قبل ان یتماسا قید ضروری دی. دا د شوافی او مسلک شو. خاجی احناف د طرف نه ورته جواب هغه د دلیل
مونږ د پر دلیل څه شه دی مسالک ذکر شو دلیل مونږ د پر دلیل دا دی څګورا قرآن مجید کې درې کفاره ذکر دي د زهار اول دوی کفارو سره من قبل ان یتماس قید ذکر دی او دریمی کفاره څه هغه اطعام د مساکینو دی هغه سره قید ذکر نه دی د من قبل ان یتماس نو لہذا هغه دوی کفاره هغه مقید دي نو مقیدو کې ضابطه ده المقید یجری علی تقییده او دغه دریمه کفاره د مطلق ذکر دی د مطلق ضابطه ده المطلق یجری علی اطلاقه دا په خپل اطلاق باندې جری وي نو دې سره دغه قید ملحوظ نه دی صحیح شوافیو د پر دلیل د ځان سره نوٹ کو ولی کو دلونه ګرام دی ولی کو یہ تینوں کفارہ کے انواع ہے یہ تینوں کفارہ کے انواع ہے اور تمام کفارے ایک جنس کے ہیں تمام کفارے ایک جنس کے ہیں تو لہذا جب ایک میں ایک قید ملحوظ ہو جب ایک قسم میں ایک قید ملحوظ ہو تو باقیوں میں بھی وہ ملحوظ ہوگی تو باقیوں میں بھی وہ قید ملحوظ ہوگی چاہے ذکر ہو یا ذکر نہ ہو څنګه دلیل شو چې دغه درې واړه دا کفاره د زهار دي دا د کفارو قسمونه دي اور دغه ټوله کفاره د یو جنس دي نو لہذا چې کله یوې کفاره کې یو قید ذکر وي دغه نورو کفارو کې به هم هغه ملحوظ وي هغه به مراد وي چاہے ذکر وي او که ذکر نه وي نو دلته اولو دوو کفارو کې قید ذکر دی اولو دوو کفارو کې نو لہذا درېمې کې هم دغه قید مراد دی دغه قید ملحوظ دی صحیح شولا دا د هغو مسلک شو زمونږ د طرف نه ورته جواب صدا خو تا مطلق مقید کړلو قیاس سره دغه تا مطلق ته کتاب الله مقید کړلو په قیاس سره اور قیاس سره مطلق ته کتاب الله مقید کول دا نسخ د کتاب الله دی اور نسخ د کتاب الله قیاس سره دا جائز نه دی صحیح شولا بل دا خبرې وي اوس عبارت ته ګورو قال ابو حنیفه رحمه الله رضی الله عنه المظاهر مظاهر زهار کونکه اذا جامع کل هغه جما وکي امراته ببیخ پل سرا فی خلال الاطعام ای فی اثناء الاطعام اثناء یعنی درمیان فی اثناء الاطعام په درمیان د اطعام کې اطعام خورولا لا یستعنف الاطعام تو نئے سرے سے نہیں دے گا اطعام یستعنف سمانا نوی سار نب نور کئی نئے سرے سے نہیں دے گا اطعام لأن الكتاب ولی دلیل ذکر کتاب مطلق تی فی حق الاطعام پا حق اطعام کی نفلا یزاد علیہ پس نبشی زیتولے پدغ اطعام باندے سشب نشی زیتولے شرط عدم المسیس شرط عدم جماع المسیس مانا جماع یعنی جماع کا نہ کرنے کی شرط اس پر زیادہ نہیں کی جائے گی بالقیاس قیاس کے ساتھ علی الصوم صوم پر گورا صوم کی ذکر دی کنا من قبل یتماسا نو دی باندې قیاس سرا د عدم مسیس شرط پر نشی زیتا ولی عدم جماع نو گورا ضابطات ذکر کئی بلکہ المطلق یجری علی اطلاقه مطلق پر جاری کیگی پخپل اطلاق باندے سہغا دغا اطعام المساکین کے دے والمقید یجری علی تقییدہ مقید دا بجاری کیگی پخپل تقیید باندے سہغا رجوع کے دے وکذالک قلنا دغا مسئلہ
دغه مسله بیخی آسانه ده. اندغه مطلق اور مقید څه ګوره مطلق کې ضابطه څه شه ده څه هغه یجری علی اطلاقه مقید یجری علی تقییده. نو ګوره اوس کفاره د زهار اور کفاره د یمین کې رقبه ازدول دي اور هغه کې الله تعالی رقبه مطلقه ذکر کړی دی. نو څه کله مطلقه ذکر کړی دی نو لہذا هغه کې به مطلقه رقبه مراد وي اور کفاره د قتل خطا کې مقید ذکر دی رقبتین مؤمنتین نو الته کې به مقید مراد وي. وای شي وکذالک قلنا اندرنګ قول زمونږه الرقبه رقبه کوزلی کړي الواجبه واجبه فی کفاره الزهار په کفاره د زهار کې والیمین اور کفاره د یمین کې مطلقه مطلقه ده کوزه ناقد لیکلي ان قید الایمان نو فلا یزاد نبشی زیاده وله کما زاده الشافعی رحمه الله لکه څنګه زیات کړي دي امام شافعی رحمت الله علیه علیها په دغه رقبه باندې زیات کړي څه شی شرط الایمان شرط ایمان بالقیاس علی کفاره القتل قیاس کرتے ہوئے یا قیاس کے ساتھ قتل کے کفارہ پر قیاس کے ساتھ ایمان کی شرط کو زیادہ کیا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس کو زیادہ نہیں کیا جائے گا. صحیح والا بس